د سورة الانفطار مکی سورت دی 19 آیاتونه لري. د دې سورت د مخکینی سورت د سوره تکویر سره د دې ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې سورت کې الله پاک زجر ورکوي غافلینو خلکو ته چې دا قرآن کریم صحیح کتاب دی، د شیطان خبرې نه دي. فأین تذهبون، فأین تذهبون سره زجر ورکوي غافلینو انسانانو ته چې تاسې کوم طرف ته ځئ په داسې حال کې چې دا کتاب رښتینی کتاب دی، نو بیا ولې د دې کتاب څخه عبرت نه حاصلوئ؟ په دې صورت کې الله پاک غافلو انسانانو ته زجر ورکوي په دې سره چې تاسې څه شي په دوکه کې اچولی یاست، یعنې باید ځان د دوکې څخه وساتئ. بل مناسبت یې دا دی په مخکیني صورت کې 12 حالات د قیامت بیان شول. په دې صورت کې یو څه اختصار دی، 4 حالات د قیامت بیانوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې صورت دعوه او موضوع هم د قیامت اثبات دی او د قیامت دپاره د تیاری خبره ده. اذا السماء انفطرت، کله به چې اسمان انفطرت وچې وي، چې اسمان به کله وچې وي. انفطار فطر هغه چولو ته وایي چې تازه وچې وي، تر دې مخته چول نه وي پکښې راغلي، چې کله اسمان وچې وي. لکه مثال عرب دا وایي چې د کوچني کله غاښونه ښکاره شي، نو دوی وایي چې د ژامې چاودلو څخه دوی تعبیر په فطر سره کوي. اذا السماء انفطرت، کله به چې اسمان وچې وي، څرې به چې اسمان به څرې شي. و اذا الکواکب، او کله به چې ستوري انتصرت راودوړېږي، بې ترتیبه به سره راودوړېږي او سره به خواره واره شي او ټوله اسمان به ځینې خالي شي. دا هغه وخت دی چې اوله شپېلۍ کله ووهل شي. و اذا البحارو، کله به چې دریابونه فجرت وبهول شي. مخکې صورت کې بیان شول چې سجرت ډک به شي، نو په دې کې الله دا بیانوي چې فجرت وبهول شي، ټوله دریابونه به په مځکه باندې رایله شي او وبهول شي. و اذا القبور، او کله به چې قبرو والا بعثرت راپورته کړل شي، 2 وار به انسانان بیا راپورته شي. دا حالت د 2 شپېلۍ وروسته حالت دی، کله به چې قبرو والا بعثرت راپورته کړل شي. علمت نفس، پوه به شي او هر نفس ما قدمت په هغه عملو چې مخکې لیږلي، و اخرت چې وروسته یې پرېښي. ما قدمت څه مراد نیک عملونه دي، و اخرت څه مراد بد عملونه دي. په دې ټوله به انسان پوه شي، خبر به ورته حاصل شي. نو چې دا حالت را روان دی، نو باید چې انسان د دې حالاتو دپاره تیاری وکړي، خو لیکن بیا هم خلک چې تیاری نه کوي، الله پاک دغو کسانو ته زجر ورکوي. یا ایها الانسانو، ای انسانه، ما غرکه، څه شي ته دوکه کړی، بربکه، ستا په رب سره، الکریم چې عزت والا دی. په دې الله سره ته چا دوکه کړی چې د هغه نافرماني کوې او د هغه عبادت په صحیح طریقه سره نه کوې. څه شي دوکه کړی په رب ستا سره، الکریم چې هغه عزت والا دی. کریم کې اشاره ده چې د کریم د صفت د وجې د انسانان په الله باندې دوکه کېږي. الله پاک غفور و رحیم و کریم دی، انسانان دستي په ګناه باندې نه رانیسي، نو د دې څخه خلک غلطه استفاده اخلي او په دې باندې دوکه کېږي. الذي خلقک، هغه الله د کریم تفسیر الله پاک بیانوي. څنګه کریم دی؟ الذي، هغه الله خلقک چې تی پیدا کړی، فسواک، نو تی برابر کړی. انسان اول پیدا کوي بیا برابر کوي، یعنې اندامونه یې ورکړل. فعدلک، نو بیا معتدل کړلې، په تا کې اعتدال بیا برابري راوستله. عدل څه دلته مراد دا برابري ده چې انسان ته اندامونه په مناسبه طریقه سره ورکړي دي، مناسبه طریقه سره قد ورکړی دی او په مناسب ترتیب سره د ده اندامونه سره یو ځای کړي دي. نو د دې الله چې دا کارونه یې کړي دي، نو باید سړی شکر ادا کړي او دا ونه کړي چې ورباندې دوکه شي، د ده د کرم د وجې څخه یې نافرماني شروع کړي. فی ای صورت، په هر هغه شکل کې، فی ای صورت ما، په هر هغه شکل کې، شاء چې غوښتل الله، رکبکه تی جوړ کړلې. یعنې سره د دې چې انسان یې د یوې مادې څخه ټول انسانان پیدا کړي دي، خو د دې سره سره هر انسان ته جلا شکل ورکړی دی، داسې شکل چې د الله پاک اراده وه ورته. ټوله انسانان هر یو د بل څه جلا جلا دی، اگر چې ماده د ټولو یوه ده.
کله هېڅکله داسې نه ده، یعنې داسې کار نه دی په کار چې سړی دوکه شي ورباندې، بل تکذبونه بلکې تاسې تکذیب کوئ، درواغ بولئ بدین په ورځ سره د جزا، د قیامت ورځ اصل کې منئ نه، نو ځکه په دوکه سوي یاست. و ان علیکم یقینا پر تاسې باندې ستا له حافظین خامخا ساتنه کوونکي. دا هم الله پاک زجر ورکوي په دې غفلت او په دې تکذیب سره چې څنګه تاسې تکذیب کوئ، یقینا پر تاسې باندې مقرر دی له حافظین خامخا ساتنه کوونکي. دغه کرامن کاتبین ملایکې در سره دي چې هغه ستاسې اعمال لیکي، ستاسې عملونه ساتي. له حافظین خامخا ساتنه کوونکي کرامن عزتمنې ملایکې دي، کاتبین لیکونکي دي د انسانانو د اعمالو. و ان علیکم لحافظین، دلته خطاب عام دی. د دې څه دا معلومیږي چې دا ملایکې د کافرانو سره هم دي او د هر قسم نافرمانو خلکو د نیکانو د ټولو سره دغه ملایکې شته. کرامن کاتبین یعلمونه، دوی پوهېږي ما تفعلون په هغه کارو چې تاسې کوئ، چې تاسې کوم کارونه کوئ په هغو باندې دغه ملایکې پوهېږي او دغه عملونه د ځان سره لیکي. د دې آیت څه دا معلومیږي چې ملایکې د انسانانو په کارو باندې علم لري، خو د انسان په زړه باندې د انسان په نیت او اراده باندې علم نه لري. ملایکې د انسان په زړه باندې نه دي خبرې، ځکه د غیب و علم دا صرف د الله سره دی، د زړو حالات صرف الله ته معلوم دی. نو د ملایکو باره کې دا وفرمیل یعلمونه، دوی پوهېږي ما تفعلون په هغه څه چې تاسې یې کوئ. په دې وجه په حدیث کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به یو انسان عملنامه به الله پاک پیش کړي او عملنامه به یې د نیکو اعمالو څخه ډکه وي، ملایکې به یې الله ته پیش کړي چې دا نیک عملونه دې سړي کړي دي. الله پاک به وفرمایي چې په دې اعمالو کې زما رضا مقصد نه وه، عملونه خو یې نیک کړي دي خو زما د رضا دپاره یې نه دي کړي. نو معلومه شوله چې ملایکو ته د ده نیت نه معلومیږي، دوی هغه ظاهري حالت ته ګوري، لیکي یې، خو لیکن پټ نیت دا الله ته معلوم دی. نو الله پاک به هغه عملونه ټوله رد کړي او اخر به جهنم ته داخل کړي. یعلمونه پوهېږي دا ملایکې ما تفعلون په هغه څه چې تاسې کوئ. ان الابرار، اوس الله پاک نتیجه بیانوي. ان الابرار یقینا نیکان خلک لفی نعیم خامخا به وي په نعمتو کې، په نعمتو کې به وي په آخرت کې. و ان الفجار یقینا بدکاران خلک لفی جحیم خامخا به وي په جهنم کې، دا په جهنم کې یصلونها ورداخلیږي به دې جهنم ته یوم الدین په ورځ د جزا. وما هم عنها، نه به وي دوی د دې جهنم څخه بغائبین پټېدونکي، د دې جهنم څخه به دوی غایبېدی هم نشي، پټېدی به هم نشي. دا چې کله داخل سو بیا به د یوې لمحې د یوې ثانیې دپاره او بیا ځینې راوځي هم نه چې دی د جهنم څخه خلاص شي. بغایبین مطلب دا چې ځینې بیا به ځینې راوځي نه. وما ادراکه، څه شي تا ته خبر درکړی، د قیامت عظمت الله پاک بیانوي. وما ادراکه، څه شي تا ته خبر درکړی دی، ما یوم الدین، چې څه شي دا ورځ د جزا، یعنې دا ورځ د جزا داسې معمولي خبره نه ده. ثم ما ادراکه، بیا تا ته څه شي خبر درکړی دی، ما یوم الدین، چې څه شي دا ورځ د جزا. دا ډېره غټه خبره ده، انسان یې پوره معلومات خپل عقل سره نشي کولی. یوم لا تملکو، دا هغه ورځ ده، یوم هغه ورځ ده لا تملکو چې اختیار به نه لري نفس، هیڅ نفس لنفس دپاره د بل نفس شیان د هیڅ فایدې او د تاوان، هیڅ نفس به بل چاته هیڅ فایده نشي ورسولی. یعنې بغیر د الله د اجازې څخه به یو څوک د بل چا دپاره شفاعت نشي کولی. شفاعت به هغه وخت کوی شي چې د شفاعت کوونکي ته هم اجازه ورکول شي او د چا دپاره چې شفاعت کیږي او هغه یې هم مستحق وي چې الله اجازه ورکړه چې د دې دپاره شفاعت وکړه، بیا به یې کولی شي. نور اختیار به هېڅ شی نه لري. والامر، او اختیار به یومئذ په دغه ورځ د قیامت لله، خاص د الله دپاره، د بل چا به هېڅ اختیار د قیامت په ورځ کې نه چلیږي. په دنیا کې هم اختیارات ټول د الله دي، خو لیکن الله پاک د قیامت ورځ ځکه خاص ذکر کړه چې په دنیا کې خلک د اختیاراتو ظاهري دعوې کوي، خلک دا دعوې کوي چې دا شی زما په ملک دی. د آخرت په ورځ به دغه ظاهري دعوه هم څوک نشي کولی. نو په دې وجه الله پاک د قیامت سره دا صفت ذکر کوي چې د دې ورځې اختیار خاص د الله سره دی. سورة